درنو لیدونکو، نن درته د شګوفه نورزۍ په اړه جالب مطلب لرم چې شګوفه نورزۍ تر اوسه څنګه مجرده پاتې او له چا سره به واده کوي. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شګوفه نورزۍ د خپل ګډ ژوند په هکله خبرې وکړې. هغه وایي لا تر اوسه مجرده ده او د ژوند ملګری نه لري. دی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې مینه نه ده او د وطن په دې غمجنو حالاتو کې د مینې هوس ورسره نه دی پیدا شوی او نه یې مینتوب ته وخت پیدا کړی دی. شګوفې نورزۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په اشپزۍ کې تکړه ده او ډیر خواړه په خپله پخوي. د ماش په هکله دی وویل چې هیڅ نه پوهیږي چې ماش یې څه ډول راځي او څه ډول بیرته ځي.